بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې خپل موبایل نه د جیمیل اکاونټ لاګ اوټ کړو. مثال موبایل خرڅوئ، غواړئ چې خپل جیمیل کوم اکاونټ دی هغې باندې ستاسې پلی سټور اوپن دی، غواړئ چې هغه ختم کړئ، لاګ اوټ کوئ. نو په څه طریقه به لاګ اوټ کوئ؟ لکه اوس راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې چې دی په دې کوم عکس چې دی په دې باندې کلیک کوو. تاسې دلته وګورئ، دلته موږ ته چې دی هغه کوم اکاونټ چې زموږ لاګین دی دا موږ ته ښایي دا لاګین دی. اوس دلته موږ سره دې کې یو بل اکاونټ هم شته. کله چې په دغه نښه باندې کلیک وکړو، ګورئ دې نښه باندې مو کلیک وکړو، دلته بل اکاونټ هم موږ سره شته. نو که مثال موږ غواړو په دا بل اکاونټ لاګین کوو، په دې کلیک کوو دا لاګین کېږي. زه یم چې نه دا فهیم حاجي په نوم باندې چې دی دا زه غواړم چې دا ختم کړمه، نو لاګ اوټ یې کړم، د دې ډیوایس نه یې ختم کړم. تاسې به دې لپاره سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته چې راغلی سیټینګ به اوپن کړئ. دې کې به تاسې لاندې راشئ او پیدا به کوئ پکې اکاونټس اینډ سینک. دا مو چې پیدا کړ دا به اوپن کړئ. دا مو چې اوپن کړ بیا به راشئ تاسې دې کې به پیدا کړئ ګوګل، ځکه جیمیل اکاونټ دی ګوګل اکاونټ دی، دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ ګورئ اوس موږ سره فعلا دې کې چې دی دوه اکاونټونه دي، یو چې دی عبادالله فهیم په نوم دی، بل فهیم حاجي په نوم دی. دا عبادالله فهیم چې دی دا لاګین دی او دا بل چې دی دا آف دی. زه غواړم فهیم حاجي چې دی دا زه لاګ اوټ کړم، دې باندې کلیک کوو. اوس غواړم چې دا لاګ اوټ کړم، نو چې لاګ اوټ کوئ دا فهیم حاجي دی. تاسې به دلته لاندې راشئ، دې ځای کې چې دی په دې ریموو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې ریموو باندې کلیک وکړئ او دا ریموو کړئ، نو دا اکاونټ به اوس ختم شي ډیوایس نه. ګورئ دلته چې کوم دی یوازې یو اکاونټ پاتې شو، هغه بل چې کوم اکاونټ و هغه ختم شو. دلته صرف یو اکاونټ پاتې شو. بیرته ځو اوس پلی سټور کې ګورو چې آیا هغلته شته او که ختم شوی دی. نو تاسې به راشئ پلی سټور به اوپن کړئ، آیکن باندې به کلیک وکړئ، دلته راشئ. ګورئ اوس موږ سره فعلا په دې ساحه کې چې دی هغه دویم چې کوم اکاونټ و هغه نشته، ختم شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د خپل موبایل نه د جیمیل اکاونټ هغه لاګ اوټ کړو، ختم یې کړو په دې طریقې سره.